قانون دوستان د خپرونې دې برخه کې زما سره میلمه دی محراب اتل چې دی محصل دی او دی به د اخلاق په تړاو سره بحث کوي. اخلاق دوستانو په ټولنه کې د مسلمانانو زیور یادېږي او هغوی چې اخلاق نه لري ټولنه کې له ډېرو ستونزو مشکلات سره مخ کېږي. او د اسلام د ستر پیغمبر زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد سلام هغه د لوی صفات څخه یو هم د اخلاق د اخلاق دومره حمیده او دومره لویه و چې په یو څوک به راغل د ده څخه د قسات اخیستلو په خاطر خو کله به چې د اخلاق له ده سره به یې د خبرو وکړې ورسره کېناست نو په ځای د چې قسات وغواړي هغه د اسلام مبارک دین ومانه. نو موږ هم د هغې امتیان یو او دغه سنت د حضرت محمد باید موږ تاسو په خپل ځان کې عملي کړو. تاسو ښه راغلاست وایم اتل صاحب، ښه مننه چې زموږ سره خپرونه کې میلمه یې. مننه. په لومړي قدم کې اول تاسو ته بیا تاسو تخنیکي همکارانو ته یو ځانګړې تحفه وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ښه اتل صاحب اخلاق به دواړه تعریف کړو، اخلاق څه ته ویل کېږي یا په نورو اړخونو دواړه بحث کوو. بالکل. اخلاق مونږ داسې تعریف کوو چې اخلاق هغه یو لویه شتمني ده چې باید په انسان هر انسان یا هر شخصیت باید ولري. که مونږ تاسو په ساده ډول ووایو که یو څوک اخلاق ونه لري که څه هم شتمن اوسیږي خلک یې نه خوښوي. او که مونږ چېرته په بل نظره وګورو که چېرته یو انسان ساده زندگی ولري ساده اوسیږي خو که ښه اخلاق ولري خلک یې خوښوي. ځکه چې اخلاق داسې یو نمونه ده چې مونږ تاسو مخکې اشاره وکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه مونږ تاسو ته یو ځانګړې تحفه ده. یعنې نو مونږ باید په خپل ژوند کې ډېر ښه اخلاق ولرو. مننه اتل صاحب. د اخلاقو د ارزښت په تړاو راته ووایه چې په یو ټولنه کې د اخلاقو ارزښت څومره دی د ټولنې د وګړو په منځ کې چې په دغه ټولنه کې بیا ورورولي، صمیمیت او بردهباري رامنځته شي. یعنې د اخلاقو څومره ارزښتمن دي د مسلمانانو په منځ کې؟ بالکل ښه اشاره ده. یعنې اخلاق په جمع کې ډېر غټ رول لري. که چېرته یو انسان ښه اخلاق ولري نو هغه کولی شي یعنې د هر لحاظه انسان به برقرار اوسي. ځکه که ښه اخلاق مونږ ولرو مونږ کولی شو په جمع کې ښه عزت، ښه درناوی او ښه احترام ولرو. که چېرته مونږ تاسو اخلاق ونه لرو نو خلک د مونږ تاسو څخه یعنې لرې کېږي. نو په دې وجه باید مونږ په جمع کې ښه اخلاق وو. که چېرته مونږ ښه اخلاق ولرو نو مونږ کولی شو چې د هر سړي زړه لاسته راوړو. که چېرته مونږ خدا نخواسته بدعملي کوو یا بد اخلاقي کوو نو واقعا دا معلومه ده چې د مونږ تاسو څخه به خلک لارې نه جدا کوي. که چېرته ښه اخلاق ولرو نو مونږ کولی شو په جامعه کې ښه نوم ولرو، ښه عزت ولرو او ښه درناوی ولرو. څنګه کولی شو چې ښه اخلاق ولرو او لارې چارې چیرې کومې لارې چارې باید موږ تاسو زده کړو یا په اصطلاح په هغې باندې عمل وکړو چې تر څو مو اخلاق ښه شي؟ بالکل. یوازینۍ لاره دا ده چې موږ تاسو د مشرانو څخه زده کړه وکړو او بله دا چې په خپل اخلاق کې یعنې د بدو کارو څخه کار واخلو، یعنې بد عملي پرېږدو یا بد چلند خلکو سره ونه کړو. نو مهم پوینټ دا ده چې باید موږ تاسو ښه اخلاق ولرو، یعنې خلکو سره باید ښه رویه او ښه چلند ولرو. دا به زما په نظر ډېر یو بهترینه خبره وي. ښه. که په ټولنه کې چیرې اخلاق نه وي یا ځینې کسان دي مثال غیر اخلاقي کړنې ترسره کوي دغه ټولنه به له څومره ستونزو او مشکلاتو سره مخ کېږي؟ بالکل. که چېرته په یو ټولنه کې اخلاق ونه اوسېږي موږ له ډېرو ستونزو سره حل کېږو، ستونزو سره دوچاره مشکل کېږو. ځکه چې که کومه جامعه کې هغه اخلاق ونه اوسېږي نو هغه کولی شي په ټولنه کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي. مثلا که موږ چا سره بد اخلاقي کوو یا مثلا بد چلني کوو نو دا غالبا واقع خبره ده چې موږ تاسو خپل چلند بدلوي. نو زما په نظر ښه خبر دا ده چې په جامعه کې ښه احترام کول، مشران ته په عزت کتل او خلکو سره ښه رویه کول دا به یو مهمه خبره. خصوصا په دې برخه کې مسؤلیت څوک لري؟ ډېر مسؤلیت چاته راجع کېږي؟ که راشو مور پلار ته، ښوونځي ته، مدرسو ته. په دې برخه کې څومره مهمه ده چې زموږ اساتید باید دغسې کړنې ترسره کړي یا د اخلاقو په جوړولو کې د زده کوونکو د ماشومانو یا هغې ته د اخلاقو ښودل
د دوی څومره مسؤلیت ادا کیږي؟ بالکل مونږ که اول نه شروع کو اخلاق یعنی مونږ ویلی شو چې مسؤلیت اول د مور و پلار ده ځکه چې د ماشوم چې دا اول د خپل د مور له غېږې څخه تربیه کیږي که چېرته د کور لخوا دغه ماشوم سپورټ شي یا مثلا ماشوم ته ښه اخلاق ورښودل شي چې یعنې دغه کار سم ده دغه کار غلط ده یعنې ما په نظر ډېر مسؤل چې دی هغه مور و پلار دی او مور و پلار کې بیا ډېر مسؤلیت چې دی هغه مور ده که چېرته ځکه چې ما مخکې اشاره وکړه یعنې اخلاق ورزده کړه یا مسؤلیت دی ماشوم اول هغه مور ده چې غېږې کې دی په غېږې کې تربیه کېږي او هغه نه وروسته مونږ په ښوونځیو کې ځکه استادان یعنې نشو مونږ ګرمولی ځکه چې یو سړی چې یا یو ماشوم چې د خپل فامیل لخوا اخلاق ونه لري هغه نشي کولی چې مونږ تاسو ښوونځي کې استاد یعنې هغه یا راجع کې یو څه ورته ووایي چې ته ولې اخلاق ونه لري خو زما په نظر هغه لوی مهم پوینټ چې دا اول د هغه دی یا غټ مسؤلیت چې دا د مور غېږه ده. ښه په ټوله کې موږ او تاسو د اخلاقو په تړاو بحث کوو څومره مهمه ده چې په دې برخه کې ځوان قشر ځوانان خپل مسؤلیتونو ته متوجه اوسیږي دوی باید ښه اخلاق د مشرانو سره وکړي او د دوی نه چې کشران د په هغه شفقت وکړي تر څو په ټولنه کې د ځوانانو رول ځکه مهم دی ځکه اړین دی چې ځوانان دي چې ډېر مسؤلیتونه دوی ته راجع کیږي او ځوانان دي چې کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت بدلونونه راوستلی شي. په دې برخه کې مثال دغه نوي ځوانان او زیاتره خلک د نوو ځوانانو څخه شکایت کوي متاسفانه دوی وایي چې هغه څنګه اخلاق چې پخوا ځوانان درلود اوس په هغې کې یو څه ضعیفه شوي دي. بله دا د سوشل میډیا مسله ده ډېری شمېر ځوانان مونږ ګورو کله چې یو ځای کې جمع کېږي مشران به خوا کې ناست وي یا د مور و پلار مخکې همیشه به د سره ټلیفون وي ټلیفون کې بوخت وي د خپله یو بد اخلاقي راشي یو څوک یو چاته په درنښت نه ګوري یا په مجلس کې ناست وي تر ټلیفون کې لګیا وي. دغسې ښې کړنې یا دغه اخلاق څومره مهمه ده چې دغه برخه کې ځوانان ډېر متوجه اوسي؟ بالکل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ځوانان نسل د اخلاق یو لوی بنسټ دی. که موږ تاسو وګورو نن سبا نسل یا تاسو چې مخکې اشاره وکړه سوشل میډیا ته یعنې دې ته مخه کړې دا دوی د خپلو مشرانو یا د مشرانو درناوی او کشرانو سره خپله مهرباني بیخي یعنې د خپل فکر څخه ویستلې ده. زما په نظر هر هغه ځوان چې د باندې ډېر غټ حساب کېږي ځکه مونږ ځوانان د خپل د کشور یا د خپل هیواد آینده یاستو نو مونږ ډېر غټ رول لوبوو په دې کشور کې که چېرته مونږ تاسو ښه اخلاق ونه کارو ښه رویه ونه کړو نو مونږ تاسو به د هر له لحاظه شاته پاتې کېږو. زما په نظر ښه اخلاق لرل او خلکو سره ښه رویه کول دا به یو بهتره خبر وي چې مونږ تاسو مثبت پوینټ طرف ته وړلی شي. ښه پیغام مو څه دی څه ویل لري هیوادوالو ته په دې برخه کې خصوصا ځوانانو ته ځوان نسل ته تاسو ویل څه لري خصوصا ستاسو مثال شاید محصل وی همدارنګه د ښوونځي زده کوونکو ته چې دوی اقلا باید خپلو مسؤلیتونو ته متوجه اوسیږي او د حضرت محمد سیرت په ښه توګه ولولي تر څو موږ او تاسو وکولی شو هغه اخلاق چې زموږ ته موږ خوږ پیغمبر ښودلي دي په هغې باندې عمل وکړو او په ټولنه کې یو اعتماد په ټولنه کې یو برابرښت او په ټولنه کې په اصطلاح دغه د مرستې او ورورولۍ هغه جګ کړو. زما پیغام د نویو ځوانانو ته دغه دی چې موږ تاسو باید ډېر مسؤلیت پذیر اوسیږو. یعنې اول دا چې د مشرانو درناوی وکړو او بل دا چې د کشرانو سره مهرباني وکړو. که چېرته موږ تاسو د خپلو مشرانو درناوی نه کوو کشرانو سره مهرباني ونه کړو نو موږ تاسو به ډېر شاته پاتې کېږو. نو زما پیغام دا ده چې هغه ځوان باید خپل مسؤلیت وپېژني تر څو موږ آینده او روښانه آینده ولرو او خپل ملک ته ښه خدمتګار واوسي. ډېره مننه محراب اتل د پوهنتون محصل چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چار کې بریا وغواړم. مننه.